ستاسو فعالیتونو کې تاسو ویل فلم چاپ کړی کوم شیان شامل دي؟ په مجموع کې د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت هم دغه اوس یو پروژه تکمیل کړه چې 1,80,000 جلده کتاب. دا توپیرونه په څه کې تاسو لیدلي؟ د همسایه هیوادونو په پرتله باندې د افغانستان د چاپ صنعت چې موږ پرتله کوو د کیفیت او ماشین آلاتو له نگاه نه د افغانستان صنعت ډیر پرمختللی. د مایبر میډیا درنو لیدونکو سلامونه او درنښت. هیله ده د نړۍ په هر ځای کې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د خپرونو په لړ کې دا ځل راغلی یم د کابل احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت ته. دلته د صنعت او د چاپ یوه فابریکه ده چې د 3 کلو راهیسې فعالیت پیل کړی او په دې کمه موده کې ډېر پرمختګ کړی دی. راغلی یم چې دلته د دې فابریکې د دې چاپخانې له مسؤل سره خبرې ولرم چې دلته څومره خلک کار کوي او دا ماشینونه کوم ځای نه وارد کړي دي، د دوی صنعت په کوم ډول پرمخ ځي او کوم قراردادونه لري او داسې نورې پوښتنې به د دې له مسؤل څخه وکړم. د دې مطبعې مشر حاجي صاحب شمس الهادي حکیمي را سره مېلمه دی، غواړم له ده سره خبرې ولرم. حاجي صاحب ستړی مه شي. ډیره مننه، هر کله راشي. خیر راشي، ژوندی اوسې، کور دې ودان. حاجي صاحب ډیره مننه چې زمونږ غوښتنه دې قبول کړه او موږ ته دې وخت راکړ، که څه هم تاسو مصروف وئ. راځو اوسني حالت ته. څومره وخت کېږي چې دغه چاپخانه تاسو ایجاد کړې ده؟ دې نوم څه دی که لیدونکو ته معلومات ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سر کې خو تاسو ته ستاسو ټولو لیدونکو ته ټولو ګرانو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دویم قدم کې له تاسو ډیره زیاته مننه کوم له مایفر میډیا نه چې راغلی او د صنعت یو وړوکې برخه غواړي چې هیوادوالو ته د دې باره کې معلومات ورسره شریک کړي او دوی له دې نه باخبره کړي. ستاسې د پوښتنې په جواب کې به ووایم زه غواړم چې په اوسني حالاتو کې په اوسني وضعیت کې د افغانستان کې د چاپ صنعت مختصر معلومات ستاسو د لیدونکو سره شریک کړم. د همسایه هیوادونو په پرتله باندې په افغانستان د چاپ صنعت چې موږ پرتله کوو د کیفیت او ماشین آلاتو له نگاه نه د افغانستان صنعت ډیر پرمختللی دی. د افغانستان پرمختللی دی؟ د افغانستان پرمختللی دی. ښه پرمختګ ده. یعنې دا یو ډیر واضح واقعیت او حقیقت ده. ډیر دوستان چې په دې صنعت کې کار کوي هغوی ته دا معلومات کېږي. دا توپیرونه په څه کې تاسو لیدلي؟ توپیرونه د دغه اوس لنډ سفر درته دومره ویلی شم. زه تللی وم د ایران هیواد ته، ومې غوښتل چې هلته د هغو خلکو د چاپ صنعت وګورم، معلومات چې شی کمی موږ لرو چې له هغه ځایه پوره کړو، له هغوی زده کړو. ما چې څومره د هغو د ایران کې مطابع ولیدلې او د هغوی ماشین آلات مې ولیدل، په افغانستان کې ډېرې قوي مطبعې، شاید موږ به په هغه وسویه نه یو. په افغانستان کې داسې مطابع شته دي چې په ایران کې مثال نشته. د هغې اساس و بنیاد هغه په لوړه کچه سرمایه ګذاري ده چې په افغانستان کې دې سکتور ته ډېرو پانګوالو ډېره توجه کړې ده، ډېرې قوي سرمایه ګذاري یې کړې دي چې په ایران کې نشته. متاسفانه د چاپ صنعت په افغانستان کې یوازینی عمده مشکل چې لري هغه د خام موادو نشتون دی. د خام موادو نشتون دی چې کله موږ د کاغذ اوس له اندونیزیا، مالیزیا نه، له چین نه، له هندوستان نه، له روسیې نه، د دغو هیوادونو نه کاغذ په انتقال کې موږ مشکلات لرو. افغانستان تر اوسه پورې متاسفانه چې د کاغذ تولید کې نیمګړی دی. که چېرته د کاغذ تولید د مطابعو دپاره دا سهولتونه برابر شي، د چاپ په برخه کې افغانستان کې انشاءالله مشکل موږ نه لرو. دغه ستاسو فعالیتونو کې تاسو ویلې فلم چاپ کړی، کوم شیان شامل دي؟ دا خو نوم چاپ دی، په دې پوهېږو چې چاپ کېږي به. تاسو کوم شي توانایي لري ستاسو ماشین آلات؟ موږ په مجموع کې د افسیټ چاپ لرو، یعنې په عامه اصطلاح باندې موږ کاغذي چاپ لرو. کاغذي چاپ لرو په کاغذ کې چې هر ډول چاپ وي، کاغه اخبار ده، مجله ده، کتاب ده، بروشر ده، یعنې په کاغذ کې چې کوم شی د چاپ وړ وي هغې کې موږ ستونزه نه لرو. فلحال تر اوسه هم کړي
هو بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. تاسې بیا نمونې هم کتلی شي چې مونږ په مجموع کې د افغانستان اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت هم دغه اوس یو پروژه تکمیل کړه چې 1,80,000 جلده کتاب 1,80,000 جلده کتاب مو هغوی ته چاپ کړ. او د یادولو وړ بولم چې مونږ په افغانستان کې یو تعداد محلي راډیوګانې دي او انتشارات دي، کتاب په عامه اصطلاح کتاب فروشیانې دي چې له هغوی سره دایمي قراردادونه لرو چې د هغې جملې نه یو کتاب فروشي ده، د هغوی ته مونږ 28,000 جلده کتاب هره میاشت چاپوو، هغوی سره زموږ دایمي قرارداد ده. حاجي صاحب د وروستیو تحولاتو نه وروسته ډېری مطبعې دي چې کارونه سست شوي دي، هغې شکایتونه لري یا فعالیتونه یې ودرېدلي، او تاسو ماشاءالله په پرمختګ کې یاستئ. د دې راز په څه شي کې دی؟ څوک چې خپل کار ته کار ووایي او د دې لپاره پلان ولري، د دې لپاره هڅې وکړي، هیڅ کار ناکامي نه لري. وي به ناکامي به وي، خو یو موقتي و سطحي ناکامي به وي، هغه به جبرانېدلی شي، هغه به هم درس وي. بالکل هغه به هم درس وي. مونږ د خپل کامیابۍ راز مسلکي ټیم، یو منظمه برنامه او خپل کار د پلان مطابق مخ ته وړل، بل چې کې خپل راز نه وینو. ډېره ښه ده حاجي صاحب، تاسو د مسلکي ټیم یادونه وکړه. په دې چاپونه کې تاسو سره څومره کسان کار کوي؟ د نن څخه تقریبا 3 کاله وړاندې چې کله مونږ فعالیت شروع کړ، فعالیت هم شروع کړ، په هغه وخت کې مونږ سره یو تعداد کسان وو چې هغوی د زده کړیالانو په شکل باندې له مونږ سره وو. په هغه وخت کې تعداد 21 نفره وو. زمونږ اصلي او دایمي کارمندان چې وو 9 نفره وو. بیا اول د اسلامي امارت په راتګ سره یو څه کارونو کې توقف راغی، وقفه رامنځته شوله، خو بیرته مونږ د دې اراده ونه کړله چې دا خپل صنعت له منځه ویسو یا یو بلې خوا مخه وکړو. هوډ هم دا و چې مونږ به کار کوو، مونږ به خپل همت کوو، چې دغه هوډ په برکت الحمدلله اوس مونږ سره بیرته هغه تعداد د کارمندانو 18 ته رسېدلی. یعنې 18 کسان له مونږ سره له دغه ځای نه یا لږ یا زیات د خپلې کورنۍ لپاره د عاید یوه سرچینه ده. لکه څنګه چې مې مخکې تاسو ته یادواري وکړله، زه د څو ورځې مخکې چېرې تللی وم، زما هدف دا و بیرون له هېواده چې د اپسیټ چاپ تر څنګ انشاءالله ستاسې له طریقه هېوادوالو ته، ملګرو ته، ټولو ته دا زیری ورکوم چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د پلاستیک چاپ ولرو. ماشین آلات هم خریداري شوله، نو انتقال باندې کار روان دی چې په خیر سره افغانستان ته را انتقال شي او له هغې استفاده وکړو، چې په دې سره موږ د صنعتي فابریکو، د تولیدي فابریکو چې مثلا هغوی خوراکي توکو لپاره پلاستیکي چاپ ته اړتیا ولري، نو د پلاستیک چاپ کې به انشاءالله موږ تر راتلونکو 2 میاشتو 2 میاشتو موږ ستونزه ونه لرو انشاءالله. مننه حاجي صاحب. دغه کوم ماشین آلات چې تاسو بیرون نه واردوئ، دې لپاره مسلکي ټرین شوي کسان په داخل کې لري که بیرون د هېواد نه څوک کار کوي؟ په فعلي شرایطو کې مونږ د ټول کارکوونکي خپل د افغانستان دي، زموږ استاد خپل هېوادوال دي، زموږ استاد خپل ورونه دي. ولې دا د اوس چې کومه د پلاستیک چاپ دپاره کوم پروګرام په نظر کې نیولی دی، د هغې لپاره هم زما هڅه دا د ستاسې له راتګ وړاندې یو څه هزاره قوم ورونه وو، هغوی ما راغوښتي وو، له هغوی سره مې خبرې وکړلې که تاسې چېرته کولی شئ چې دغه پروګرام موږ ته په مخ یوسئ، نو موږ مجبور نه یو چې له بهره خلک راولو، موږ د تاسې ښه یاستئ. بیا هغوی مې علاقمندي مو ښودله، یو څه اطمینانونه راته راکړل چې موږ کولی شو چې ستاسې دا پروګرام په مخ ویوځو. هڅه کوو چې خپل هېوادوالو ته د کار زمینه برابره کړو، خپلو خلکو ته کار وکړو، خو که احیانا ډېر مجبور شولو، مجبور یو بیا یو بهرنی مسلکي کس راولو. ډېر ښه حاجي صاحب، موږ ماشینونه به نږدې نه انشاءالله ووینو. دا کوم ډول ماشینونه په دې کې شامل دي؟ نومونه یې که نه اقسام یې کوم ماشینونه چې شامل دي که نومونه یې واخلئ؟ د شته ماشینونه او دغه شته ماشینونه کوم چې واردوئ، هغه خو تاسو ویلی چې پلاستیکي خدمات به ترسره کوي. اوس شته چې موږ کوم امکانات لرو، موږ د هایډلبرګ ټو کالر یو ماشین لرو، سورونا ماشین لرو، ورسره د فولډر ماشین لرو، ګم ماشین لرو چې د هایډلبرګ او سورونا ماشین او جي ټي او ماشینونه چې دي هغوی د چاپ برخه مخ ته وړي، هغوی چاپ کوي. د چاپ نه خلاصېدو نه وروسته هغه پروسیجر ته چې د فولډر ته ځي چې د هغوی
فولډ کوي یا په اصطلاح باندې هغه ورقې صحافت کوي، قط کوي. د فولډر نه وروسته بیا موږ د کټینګ هم لرو، بیا د ګم ماشین لرو. هغه ابتدایي اړتیاوې چې د چاپ لپاره د یوې چاپخونې لپاره ضرور دي هغه لله الحمد شته، چې کومې هغه ابتدایي ضروريات. یعنې موږ د اپسیټ د کاغذي چاپ په برخه کې موږ مجبور نه یو چې له بیرون نه هغه وغواړو، له چا کومک وغواړو. یو څه چې زه ورباندې پوهېږم هغه دا ده چې په دې وطن کې د صنعت یو انقلاب را روان دی. دا که چېرته دوی اوس ونه مني نو 15 کاله بعد شاید دا زما خبره که چاته دا ویډیو مخې ته ورشي انشاءالله دوی به یې مني. په دې وطن کې د صنعت یو انقلاب په لاره دی او کارونه ورته روان دي. زما غوښتنه له ټولو هېوادوالو، له ځوانانو نه، هغه خلک چې ټوله ورځ فکرونه په همدغې اغېشته دي چې څنګه کولی شم چې زه له هېواده ووځم، څنګه کولی شم زه ځان ته زمینه سازي وکړم. هغوی ته مې پیغام دا ده دغه تمرکز چې تاسې په همدغو موضوعاتو کوئ چې څنګه ووځم، دغه تمرکز هم راوړئ د خپل هېواد کې د یو کار دپاره وکړئ. زه خدای ته امید لرم هغه له صفر نه شروع، دا ډېر خلک وایي چې له صفر شروع څنګه کېږي، یعنې د صفر شروع امکان نه لري. یو صنعت، یو کاروبار، یو تجارت محترمه دې کې شک نشته سرمایې ته ضرورت لري، خو سرمایه په دې کې 20% رول لري، 80% رول چې دی د انسان مفکوره او ایډیا لري. چې یو انسان د یو کار لپاره یو مفکوره ایجاد نه کړي، هغه که څومره سرمایه او امکانات په لاس کې ورکړي هغوی کار نشي کولی. نو زما له ځوانانو له ټول لیدونکو نه غوښتنه دا ده چې په دې هېواد کې یو انقلاب منځته راتلونکی دی. دا به ډېر خلک احساسوي، زه مطمئن یم. نو کوشش وکړئ له صفره شروع کړئ، په همدغه هېواد کې شروع کړئ. زه چې په 3 کاله کې یو صنعت دومره پښو درولی شم، شاید زه ډېر په دې برخه کې مسلکي مو نه اوسم. ډېر تعلیم یافته، ډېر په کارپوه خلک ځوانان لرو په دې ټولنه کې چې هغوی له موږ څو چنده بهتر دي، څو چنده کولی شي چې بهتر کار سرته ورسوي. نو هغوی په هر صورت کولی شي. ډېره مننه حاجي صاحب. دغه د چون چاپ د پرنټ تاسو کوئ، دې کې ډیزاین برخه هم مخکې وړئ که ډیزاین تاسو ته تیار راځي؟ که چېرته زموږ هغه مشتریان یا غوښتونکي چې دي هغه 2 ډوله دي. یو هغه کارونه دي چې یو پروژه ده موږ ته کار راکوي، هغوی اکثره معمولا خپل ډیزاین تکمیل وي، موږ ته PDF فایلونه راکوي، موږ هغوی ته اجرات وکوو. او یو هغه برخه ده چې یو څوک یو کتاب لیکي، یو بل کار وي، نو هغوی موږ ته راکوي. موږ د ډیزاین تر څنګ باندې د ترجمې برخه هم لرو، ډپارټمنټ هم لرو، او د ګرافیک ډیزاین برخه کې مسلکي خلک لرو، مسلکي ټیم لرو. د ترجمې د تقریبا میاشت 2 کېږي چې موږ یو تفسیر شریف وملیکه، کمپوز و ټایپ هم شو، یعنې تکمیل اوس د ریویو لاندې ده چې چاپ ته هغه شي لاړ شي. یعنې د افغانستان کې هغه کم کس چې د هغه درلوده، چې د پلان درلوده چې دلته د تفسیر ولیکي، هغه ډېرې خوارۍ کړې وې. اخر په دې نتیجه رسېدلی اوس هغه ویل چې دا زه پاکستان ته وړم، دلته زه د امکان نه لري زه دا تفسیر هم ولیکم، هم کمپوز هم وشي، ډیزاین هم وشي او چاپ ته آماده شي، زه دا پاکستان ته وړم. بیا هغه ته ما وویل چې که چېرته ته په موږ اعتماد کوې موږ دا کار مخته درته وړو. ولې چې وشي دا خو ډېره بهتره ده. بیا هم کار ورسره شروع کړو. نو لا الحمد په 6 میاشتو کې موږ د تفسیر شریف تکمیل کړو. تکمیل هم که ورته پرنټ هم که پرنټ هم ورکړی، دوی د مفتي صاحبانو د خلکو سره ورباندې کمیټه ورته جوړه کړې چې هغوی ریویو کړي. نو چې د هغوی تصحیح وشوله دغه نه وروسته انشاءالله چاپ چارې مخته وړو. نو دغه برخه کې موږ نیمګړي نه یو. ډېره مننه حاجي صاحب. چون زموږ خپرونه د یوټیوب نه به نشریږي، ډېری خلک د دې لیدونکي دي هم داخل کې هم له هېواده بیرون. که چېرته داسې څوک پیدا شي چې زموږ د خپرونې د لارې نه راشي، تاسو ته د خدماتو عارض شي او څه ورته تاسو چاپ کړئ، تخفیف ورکوئ که نه؟ دا هر هغه څوک چې ویډیو کامرې مخکې درنه تضمین واخلم، هر هغه څوک چې د مایفر میډیا له طریقه او د دوی له ادرسه د الهنین سدیس مطبعې ته د خپل خدمات راوړي او له موږ نه د چاپ غوښتنه کوي، ستاسې د دغه مایک له لارې او د دې کامرې له لارې زه هغوی ته اعلان کوم، ولو که ډېر لوی کار هم وي،
زه ورته 15% تخفیف ان شاء الله ورکوم ماشاءالله ان شاء الله. دې وخت کې 15% تخفیف نو لیدونکو بس دا ډېر ښه دی. ډېره مننه حاجي صاحب، کور دې ودان چې له مصروفیتونو سره دې موږ ته وخت راکړه او خپرونه کې د موږ سره ګډون وکړه. که څه هم تاسو د خپرونو په جریان کې پیغام ورکړ، بیا هم د خپرونې په وروستیو کې که څه پیغام لرئ حاجي صاحب شمس الهادي حکیمي تاسو د کامره په خدمت کې دی. زما یوازینی پیغام لکه څه رقم مې چې وړاندې په خبرو کې وویلې، ټولو هېوادوالو ته دغه ده چې ناامیده کېږو به نه، همت به له لاسه نه ورکوو. هر هغه څوک چې یو پلان ولري، یو هدف ولري، هغه ته کار وکړي، هغه نتیجې ته رسېږي. نو کوشش وکړئ، همت وکړئ. انشاءالله زه خدای ته امید لرم چې په هره برخه کې تاسې خپل کارونه شروع کړئ. یو نقطه زه یادول غواړم، که چې شاید دغه د هېوادوالو دپاره زه بهتره ګڼم چې ووایم شاید مناسبه نه اوسېږي. د اسلامي امارت په راتګ باندې په افغانستان کې یو لوی یخلا منځته راغلی ده. هغه څه معنی؟ خو متاسفانه دا یو حقیقت و، موږ سترګې نشو پټولی د دې نه. که د صنعت برخه وه، که د قراردادي پروژو برخه وه، او که د لوجستیک برخه وه، او که د تجارت برخه وه، په دې باندې یو تعداد خلک حاکم وو. یو تعداد خلک حاکم وو چې زموږ باندې خلک په دې صحنه کې داخلېدلو هېڅ چانس نه درلوده. مافیاوې حاکم وو، بالکل هېڅ چا د دې چانس نه درلوده چې په دې برخه کې د دوی داخل شي او کار دې وکړي، فعالیت دې وکړي. چې مثال یې مونږ یو، مونږ د جمهوریت په دوران کې 2 کاله فعالیت درلوده، خو مونږ ونه توانېدلو چې یو وړوکې پروژه مو ونیسو. لله الحمد اوس دغه خلا منځته راغلې ده چې هغه خلک چې یو حلقې به وي، مافیایي کړۍ به هغه له منځه تللي دي. یعنې هر ځوان فرصت لري چې یو مفکورې سره کار ته وړاندې شي، دغه خلاوې به یو څوک ډکوي، دې برخو ته به یو څوک راځي. نو زما غوښتنه د ټولو هېوادوالو نه دا ده چې راځئ دغه هېواد کې دننه ځوانان، د تعلیم یافته قشر، تاسې راشئ ځوانانو دغه خلاوې ډکې کړئ. تاسې راشئ چې دغه برخه کې خپل هېواد ته خدمت وکړئ چې ستاسې مسلک دی. ډېره مننه حاجي صاحب، کور دې ودان چې له مصروفیتونو سره دې موږ ته وخت راکړه او خپرونه کې د موږ سره ګډون وکړه. زموږ ستا د خدای په امان وي او زه انشاءالله دغه ماشینونه هم ګورو او تر هغې چې لیدونکو بیا د یوې په زړه پورې خپرونې سره ستاسو حضور ته حاضرېږو. د مایپر میډیا یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او موږ سره اوسئ. موږ به انشاءالله تاسو ته په زړه پورې خپرونې وړاندې کوو. الله مو مل شو.